وعده دغه د دین کار کوه الله به سکون درکړي دیندار شه الله به دنیا او آخرت کې کامیابی دیندار شه قبر به دې خسته وعده د الله تعالی او د رزق وعده هم الله غسته د رزق وعده نو چې د کم سیز وعده الله غسته د موږ ورپسې لیونی وخه موږ لیونی ورپسې هغه یو بزرګ چرته سفر باندې تلو تفصیلی واقعا نو جمعه ته وردن نشو دنیادار سره وخه جمعه ته وردن نشو خلک اعتکاف تناسي خلک اعتکاف تناسي نو له وای چې روجمات ټیم شو یا د روټه ټیم شنو په خسته شکل صورت کې جنکای دا رادن نشو روټه تالی وسره لاس کې دا ویزه ګور نو چې کوم جمعات کې اعتکاف تناسي د الله ذکر کې عبادت کې نه ته مينتونه کوي چې دا وفاخه او هغه ته په اعزاز او اکرام سره څه کوي هغه روټه ورکی ویزه دا ګور ویزم پتا مې چې زما مسافر یم زما د وم سره کی نیما خواله شران نو هغه اډو کې راوغه سره باندې راوښته داسې وای ما سوچ او فکر کو چې هغه ته مینت او شینت کو چې هغه د دې مقیم خلق دي چې کوم د کلی خلق دي نه ته مینت کوي چې دا اخري هغه ته اعزاز او اکرام سره لګیاي او زمې مې نو زمې بي عزت یو اډو کې را باندې راوښته او راته بدرت وای نیما تاسو کې چې دا سماجه را نو راته و چې اصل کې دا هغه خلکو اعزاز او اکرام زکه کیږي چې هغه دنیا پرې خېله ایته الله په عزت باندې ورکړي او ته دنیا پسې لګېدلې نو بس چې څوک دنیا پسې ولګي نو دا شانته بازاري دی الله دې موږ تاسو ته بس لو قناعت مادره کې چې دنه بس صبر راشي کنه چې الله بس دا ډیر نو ډیریږي خو نه کنه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې بني آدم لپاره دوه وادیانې د څه شي د سرو زرو د سپینو زرو شي نو دی به چې دا کمې دي ورګه دا درې شي او ورګه درې شي دا به څلور شي او څلور شي نو پنځه شي او بیا نبی علیہ السلام کو فرمایل بني آدم نه مړېږي بس دی په پس باندې مړ شي د دخله بس په خار باندې ډکه